عبدالرشید دوستم مارشال شو ولسمشر غنی عبدالله و خلق سوای سلام وخت مو پخیر لیوک د زندو مخالفتون ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی بالاخره د ملي اسلامي جنبش مشر عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکړه د عبدالله او اشرف غنی د سیاسي موافقې یو شرط وو چې عبدالله یې ښی وو دوستم چې په پراخو سرغړونو او ظلمونو تورندی او حتی خلک وایي چې دوستم د طالب په نوم د پښتنو هم وژنې کړې چورو چپاولې کړی حتی په یوه سپینګري د جنسي تیري قضیې اعلان د خلاصه شوې خلک دوستم ته د مارشالۍ رتبې په ورکړه غوسه دي او په ولسمشر غني او عبدالله سخت نیوکې کړې دوی وایي د دې پر ځای چې دوستم محکمې ته کش شوی وای دوی تر ټولو لوړه رتبه ورکړه بلخوا دوستم ته د مارشالۍ رتبې په اړه ډاکټر عبدالله هیوادوالو او جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې په ترلاسه کولو مبارکي ورکړې نوموړي همداراز عبدالرشید دوستم ته د اوږدو عمر دعا هم کړې د دوستم باره کې به ووایو چې ډاکټر نجیب الله جنرالي ورکړې وه او د مجاهدینو د حکومت مشر صبغت الله مجددي ستر جنرالي ورکړې وه او تر څنګ د خالد بن ولید لقب هم ورکړی و رباني به بیا د زوی خطاب ورته کاوه حمید کرزي هم ډیر وپړساوه اشرف غني بیا خپل لومړی معاون کړ او دا د عبدالله ورته اوس د مارشالۍ رتبه واخیسته باور دا دی چې عبدالله د دې لپاره د دوستم په مارشال کېدو ټینګار کاوه چې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د خلکو حساسیتونه راوپاروي او په ولس کې لا ځای ورکړي چې اوس د خلکو له تبصرو داسې ښکاري چې عبدالله او ملګرو خپل هدف ترلاسه کړ د مارشالۍ رتبې په اړه به ووایو چې دا تر ټولو لوړه رتبه ده او په افغانستان کې له دې وړاندې ظاهر شاه خپل سپاه سالار شاه ولي خان ته له دې امله دغه رتبه ورکړې وه چې افغانستان یې له نړیوالې جګړې ساتلی و او د هېواد دننه یې ثبات ټینګ کړی و بیا حامد کرزي په هند ته چې هېڅ کومه لاسته راوړنه نه درلوده د مارشالۍ رتبه ورکړه او دا د اوس ولسمشر غني عبدالرشید دوستم ته دغه رتبه ورکړه خو خلک وایي چې افغانستان یو رښتینی مارشال لري او هغه سردار شاه ولي خان دی په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم د الله په امان